دوستانو ګورئ زه چې تاسو یو خبره کوم تاسو بیا نه ریکارډینګ کوئ صحیح دا ګوره هلته ګوره د جنرال موبین ما خبرې کړې وې ما ګوره هغه ټایم کې هغه جنجال د یوسف سره کړی صحیح هغه راپاڅېدل هغه ویډیو باندې دغه د جنرال موبین تصویر یې لګولی هغه خلک دا ګمان ما خو نوم نه واخیستی ګمان دا کوي چې دا درته ویلي صحیح ده ما پسې دا ویډیوګانې رالېږي وایي دا دې څه کړي دا دې څه کړي ناخوشي کار مه کوئ د دوه ملګرو په دې ولي الله د لیدو نه یاره راغل لکه نه لکه تاسو به کتی شئ او په دې ویډیو کې تاسو وهم کاته دا ولی الله وایي چې زما نه ریکارډینګونه مه کوئ دا بیا جنرال موبین ته پته لګي او زه چې کوم دی هغه بیا ماته داسې قسمه خبرې کوي چې هغه زه برداشت کولی نه شم یعنی مونږ که جنرال موبین لږ نور هم سپورټ کو نو کیدای شي دا کم ګندګي چې په ټیک ټاک روانه ده چې دا ختمه شي ځکه جنرال موبین هغه وایي چې ما په دیو پسې راغستې ده او زما د ټولو نه مین کوشش دا دی چې دا کم یو دوه کسان یادوي 200 یادوي ولی الله یادوي ورسره کم قلیل چې دی هغه یادوي چې زما د ټولو نه مین کوشش دا دی چې دا 2 کسان هغه زه د دې لارې نه ختم کم او دا زه داسې مجبوره کم چې دا پخپله ولګي او دا ټیک ټاک چې دی هغه پرېږدي لکه څرنګه تاسو دا وخت په سکرین باندې کتی شئ د جینۍ سره لایو راغلی دی او په دې کم دا لایو چې پکې راغلی دی په دې کې چې کومې خبرې کړلي که نه هغه د حد نه سیوا پکې تللی دی د دې نه علاوه لکه دا یوازې نه دی دې جنجالیانو ته تاسو وګورئ دا پریقه ده که څه چې دا چې کوم حد له خبرې کوي ورسره ولی الله دا کوم بله جینۍ چې دا د حد نه سیوا دی او هغه غوبل په پاکستان او په دې علاقو کې اغوستی چې سړی پرې ډېر زیات خفه شي چې موږ پښتنو باندې هغه شوي څه دي چې لکه موږ داسې قسمه حرکات او داسې قسمه ویډیو چې دي هغه شروع کړ دی الله تعالی دې ورته هدایت وکړي دغه لنډ نشان ویډیو تاسو سره هم شریک کول انشاءالله بل ویډیو کې ملاویږو الله حافظ